سلام او ستړي مشئ. ډیرو ښاغلو لیدونکو د حسیب الله سنګین ټیکنیکل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. قدرمنو لیدونکو، نن راځو مونږ او تاسو په مایکروسافټ اکسل په یو سیمپل ډیټابیس کار کوو چې څه ډول وکولی شو د خپل ښوونځي لپاره یو سیمپل ډیټابیس جوړ کړو، البته په مایکروسافټ اکسل. لکه څرنګه چې د ډیټابیس لپاره مختلف پروګرامونه مونږ او تاسو لرو، نو که چیرته هغه پروګرامو ته لاسرسی ونه لرو او په ابتدایي حالت کې وو، نو څه ډول وکولی شو چې د خپلې ډیټا د تنظیم لپاره یا د منظمولو لپاره مونږ او تاسو له اکسل څخه ګټه واخلو او اکسل د ډیټابیس په حیث استعمال کړو. د دې موضوع د لا روښانتیا لپاره راځو لومړی مایکروسافټ اکسل خلاصوو. قدرمنو لیدونکو، کومه ډیټا چې تاسو ګورئ په ټایټل باندې لیکلي دي HSTC High School Student Database، یعنې له ټایټل څخه دا څرګنده شوله چې نوموړی جدول د HSTC ښوونځي د زده کوونکو د معلوماتو بیس دی، چې په دې کې مونږ کولی شو د نوموړي ښوونځي د زده کوونکو په ارتباط مختلف معلومات درج او هم ترلاسه کړو، او همدارنګه مونږ په اسانه باندې وکولی شو د زده کوونکي په ارتباط راپور واخلو. پس راځو نوموړی ډیټابیس د کومو اجزاو څخه جوړ شوی دی او کومې اجزاوې پکې شامل دي. لومړی راځو ټایټل. په ټایټل باندې تاسو ګورئ چې د ښوونځي نوم او همدارنګه د ډیټابیس کلمه ذکر شوې ده. دوهم راځو مونږ او تاسو مختلف کالمونه لرو. مثلا لومړی آی ډي کالم. په آی ډي کالم کې مونږ او تاسو د هر زده کوونکي لپاره جدا آی ډي نمبر لرو چې هغه د آی ډي په کالم باید ریکارډ کړو. دوهم نیم یا د نوم کالم دی چې په دې کې مونږ کولی شو د زده کوونکو نومونه ریکارډ کړو، او همدارنګه فادر نیم د زده کوونکو د پلار نومونه. وروسته له هغې نه دا د هغو مضامینو کالمونه دي چې په نوموړي ښوونځي کې تدریسیږي. پس په همدې اساس موږ راځو د هر مضمون لپاره جدا کالم جوړوو، ځکه چې په هغې کې د زده کوونکو نمرې وروسته له ازموینې اخیستلو څخه راسي. مثلا لومړی موږ او تاسو د ریاضیاتو کالم لرو چې په دې کې له ازموینې وروسته د زده کوونکو نمرې درج شوي دي. دریم کیمستري یا کیمیا، څلورم عربي، پنځم هیستري یا تاریخ، او شپږم موږ او تاسو د انګلیسي مضمون لرو. د مضامینو د نمرو ټوټل باید پیدا کړو. په همدې اساس د دوی د نمرو اوریج یا اوسط پیدا کړو. بالاخره د هر زده کوونکي ریزلټ باید وښیو. ریزلټ په دې معنی چې زده کوونکی کامیاب دی او که ناکام دی. د ټوټل کالم د پیدا کولو لپاره راځو د ټوټل مکمل کالم تر پایه انتخابوو او وروسته له کیبورډ څخه الټ مثبت. په دې سره موږ وکولی شول چې د هر زده کوونکي د مضامینو نمرې جمع کړو. دوهم راځو د هر زده کوونکي د نمرو اوسط پیدا کوو. مساوي، اوریج او شروع له لومړي مضمون څخه، یعنې له ریاضي څخه انتخابوو، بالاخره تر انګلیسي پورې. وروسته له هغې قوس بسته او انټر. همدغه فرمول د اوریج پر مکمل کالم اپلای کوو. په دې سره موږ وکولی شول د هر زده کوونکي د نمرو اوریج پیدا کوو. اوس راځو ریزلټ څه ډول پیدا کوو. پس د پاس او فیل ریزلټ د پیدا کول لپاره راځو د ریزلټ کالم په لومړي سیل کلیک کوو، وروسته له هغې نه فرمول لیکو. فرمول په دې ډول دی: مساوي اف اوس شروع اند اوس شروع کوو، او لومړی راځو مات. که چیرته د ریاضیات نمرې لوړې او مساوي وي له 40 څخه، یعنې زموږ د ښوونځي قانون دا دی چې که یو زده کوونکي په کوم مضمون کې له 40 ټیټې نمرې وړي وي، هغه ناکام بلل کیږي، او که چیرته د 40 په شمول له 40 لوړې وړي وي، هغه کامیاب بلل کیږي. یعنې که یو زده کوونکي 9 نمرې وړي وي، هغه ناکام دی، اما که 40 نمرې وړي وي، هغه کامیاب دی. پس همغه فرمول دلته اپلای کوو. 40 کاما. راځو دویم مضمون ته، فیزیک. دا هم لوی او مساوي دی له 40 سره، کاما. راځو دریم مضمون ته، دا هم لوی او مساوي دی له 40 سره. راځو دریم مضمون ته، دا هم لوی او مساوي دی له 40 سره. څلورم مضمون ته راځو، دا هم لوی او مساوي دی له 40 سره. پنځم مضمون، دا هم لوی او مساوي دی له 40 سره. بالاخره قوس بسته کوو او کاما
ډبل کوټس پاس ډبل کوټس کاما ډبل کوټس فیل ډبل کوټس اوس بسته او انټر کوئ. په دې سره موږ ته څرګنده شوه چې لومړی زده کوونکی د موږ سره چې هر څوک دی فیل دی یعنې ناکام دی. اگر که د نمرو فیصدي لوړه هم ده کیدای شي په یو مضمون کې ټیټې نمرې اخیستې وي. راځو مثلا ګوري انګلیسي کې 70 دي په هسټري کې 9 نمرې اخیستې. نورې په ټولو مضامینو کې نمرې جګې دي. مثلا په ریاضي کې 100 په فزیک کې 80 په کیمستري یا کیمیا کې 80 په عربي کې 90 او په هسټري کې 90 او په انګلیسي کې 70. که چیرته زه 90 کړم پس تاسو ګورئ پاس کامیاب شو. په همدې شکل نوموړی فورمول تر پایه تطبیقوم. یعنې په دې ټولګي کې موږ او تاسو کامیاب کسان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او نور ناکام دي. اوس راځو موږ او تاسو د نوموړي ډیټا د انالایز کولو یا د فلټر کولو لپاره له یوې نوې طریقې استفاده کوو. فرضاً فکر وکړئ ازموینه واخیستل شوله او د ازموینې سکورز یا نمرې د مضامینو هم ورسېدلې. کالکولیشن جمع یې هم وشوله، اوریج او رینک او همدارنګه ریزلټ هم وښودل شو. فرضاً موږ زده کوونکو ته آی ډي کارتونه یا آی ډي نمبر هم توضیح کړل چې کله غواړئ خپله نتیجه وګورئ نو آی ډي له ځانه سره راوړئ. پس زده کوونکي راځي موږ او تاسو ته مراجعه کوي او خپله آی ډي راته راکوي چې دغه آی ډي وګوره چې دا کامیاب دی که ناکام دی او نور مشخصات یې هم ته وښیه. پس د دې طریقې د اجرا لپاره راځو یو ټیب جوړوو. دلته کلیک کوم او راځم کسټمایز ته. له کسټمایز وروسته یو نوی ټیب جوړوم. فرضاً دلته کلیک کوم او راځم نیو ټیب. کله مې چې نوی ټیب جوړ کړو دلته دې ټیب ته زه نوم ورکوم. راست کلیک وروسته له هغې نه رینیم. مثلا دې ټیب ته نوم ورکوم انټري فارم. کله مې چې دې ټیب ته نوم انټري فارم ورکړلو وروسته له هغې راځم دلته چوز کمانډز ته. چوز کمانډز کې راځم آل کمانډز انتخابوم او په دې کې فارم ګورم. اف فارم انتخابوم او همدغې ټیب ته یې اډ کوم او وروسته له هغې اوکې کوم. قدرمنو لیدونکو ټیب جوړ شو، فارم پکې اډ شو. اوس دلته موږ او تاسو پیدا کولی شو هوم مینو د هوم مینو ته څنګ انټري فارم په نوم باندې موږ او تاسو نوم ورکړی و. دغه زموږ او تاسو فارم دی. اوس غواړو چې خپله ډیټا نوموړي فارم ته اډ کړو. پس د اډ کولو لپاره راځو په لومړۍ رو په کوم باندې چې کالمونه ټایټل لیکلی دی هغه انتخابوو تر پایه په دې شکل. وروسته له هغې نه راځو همدغه انټري فارم مینو ته او په فارم باندې کلیک کوو. په دې سره موږ او تاسو ته یو فارم خلاص شولو چې په دې کې د یو زده کوونکي ټول مشخصات مخکې نه لیکل شوي دي. یعنې د زده کوونکي آی ډي، نیم، فادر نیم، کلاس. مثلا وروسته د هغې نه مضامین دي مات، فزیک، همدارنګه تر پایه. مثلا یو زده کوونکي خپله آی ډي شمېره موږ ته راکړله تر څو وګورو چې په امتحان کې فیل دی که پاس دی. پس اوس که چېرته راځو په نوموړي ډیټابیس کې موږ او تاسو زده کوونکی ګورو خو په سختۍ باندې پیدا کېږي. ولې موږ دته آی ډي شمېره د همدې دپاره ورکړې ده چې کله ازموینو نتیجې اعلان شوې نو د همدغه آی ډي په اساس باندې موږ کولی شو چې د زده کوونکي سرنوشت یا هغه ریزلټ وښیو. پس د همدې موضوع لپاره راځو په کرایټریا باندې لومړی کلیک کوو او وروسته له هغې نه یو شمېره انتخابوو. مثلا 1009 پاینټ. کله چې موږ ته دغه آی ډي وایستله نو موږ ته وایي چې په 1009 شمېره باندې احمد دی د ثاقب زوی دی او په شپږم الف صنف کې دی. په دې شکل یې نمرې اخیستې دي او د احمد سرنوشت جمله 420 واوي او بالاخره فیل دی. راځو دوهم شاګرد مثلا موږ او تاسو ته آی ډي راکوي وایي زما آی ډي 1006 ده. پس ګورو چې کمال دی د جمال زوی او بالاخره فیل دی. راځو دریم کس موږ ته خپله آی ډي راکوي
او وایي چې زما آی ډي 1002 ده. په دې شکل ګورو شریف د احمد زوی دی، 5 الف صنف کې دی او بالاخره 83% اخیستي پاس دی. په همدې شکل موږ غواړو چې نور زده کوونکي هم پیدا کړو. نو په دې هیله چې له دې درس څخه مو پوره ګټه اخیستې وي او له دې ګټورو طریقو څخه مستفید شئ. تر بیا چې زه حسیب الله سنګین ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. په مهربانه الله مو سپارم. ورځ او ژوند مو نیکمرغه.